سلام دوستانو، مایکروسافټ ورډ 2019 ته ښه راغلاست. په دې برخه کې موږ تاسو سره په د متن په تنظیم باندې کار کوو. هیله دا او ډېر مهم شارټکټونه دي، هیله ده چې د ویډیو برخه هم له لاسه ورنه کوي. نو راځو دوستانو اصلي درس ته. د درس نه مخکې که چېرته مو چینل سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو مو که خوښه شوه ویډیو ته لایک ورکړئ، دوستانو سره شریک کړئ. نو اوس راځو په درس باندې پیل کو. درس موضوع دا د دوستانو شارټکټونه دي او ډېر لنډې طریقې دي، تخنیکونه دي په دې برخه کې. اوس راځم که تاسو ګوره دلته کلیک وکوئ، په هر ځای کې چې کلیک کوئ موز راوړي همغه یوه ځای کې درېږي سره. که زه چېرته 2 ځلې کلیک وکړم دلته یو تخنیک دا ده، تاسو ګورئ دغه یوه دانه کلمه یا یو لغت موږ ته انتخاب شو. اوس راځم غواړم د یو متن انتخاب کړم. متن سره کوم انتخاب و چې په دغه یوه ځای کې درېږم زه 1 2 3 پرله پسې بدون د وقفې نه 3 ځلې موز چپه توکمه کلیک کوو تر څو پورې موږ ته مکمل یو متن انتخاب کړي. دا د یو تخنیک دوستانو. بله موضوع دا ده، تاسو ګورئ دلته دا متن موږ سره ډېر ګډوډ پروت ده. موږ سره 2 نوع متن دلته په دې فایل کې یا په دې سند کې پروت ده، چې یو پښتو ده بلې هم انګلیسي ده. نو د پښتو او د فارسي ترمنځ کوم تفاوت نشته په تنظیماتو کې. زه اوس راځم د شارټکټ له لارې ډېر زر ډېر په اسانۍ سره دغه متن چې د ښی نه چپ ته لیکل کېږي دا تنظیم کوم، د چپ نه چې ښی ته لیکل کېږي په خپل ځای تنظیم کوم. اوس راځم دوستانو ډېر په اسانۍ سره کولی شم چې دغه ټول متن زه ورته انتخاب کوم. دلته ډېر په سادهګۍ سره دا زه درته د کیبورډ نه د ښی طرف کنټرول او د شفت بټنه همزمان پرس کړئ. دا به مکمل د موږ ټکسټ ټول مکمل څنګه سي د پښتو نه د پښتو په حساب باندې په دا څنګه سي تنظیم سي. او همداراز بیرته د کنټرول جیت بټنه هم ورپسې وهئ چې دغه ګورئ خط دلته وتی او ننوتی دلته دا ګورئ دلته تاسو ته ښکاري. دلته کوم ځای کې چې متن د موږ تکمیل ده دغه ځای نه به جوړ سي. دلته به د کنټرول جیت بټنه چې د کیبورډ نه پریس کړئ تاسې دا به هم در تنظیم شي. نو خط مو ډېر ښکلی ښکاري. اوس راځو دلته نور ایډیټینګ چې که غواړئ پکې هغه بیا تاسو پلی لیست در سره شریکوم په لینک کې لارسس پلی لیست د دې ویډیوګانو هغه ابتدایي او منځنۍ کچ چې زده کړه چې کومه ده هغه باندې تاسو خپله کار وکوئ. دلته چې راځو دلته هم موږ سره متن د په خپل ځای باندې دې خواته کار کوي د چاپ نه راستته، مګر د دې تنظیمات لپاره دلته خطونه نوتي دي دا هم هغه رقم ته انتخابو. دوستانو د کنټرول جی بټن د کیبورډ نه پریس کوو نو زمونږ متن مکمل جوړ او آماده شو. نو دا هغه لنډه ویډیو. لکه کوم سوال درته پیدا وي نو موږ سره شریک کړئ. هیله ده چې څه مو ترې زده کړي وي. د خدای په امان، ښې چارې.